مولانا بجلیګر بیړه تباہ سے بجلیګر شه بجلیګر څه سړی نه دا لغاری دته د صدارت نه کوس کا دې به څه شي بیا څه شي به دا مونږ دغه اکو بکو سر سندکو غوا میلاړه پترپکو اباسین چپی چپی ورته ناسته درخانه سر غړولې توتی ورته تړلې توتی په بوټیک الیسرنګ د بلای د اوسپنې ګولای یاد شي دا به نظیر دی وزیر اعظم نه کوزه کا او په دې مالګو منډي سړک باندې برواني پیمانه وسو ګورته ګور یو څو زورن کما نه چا د غلا نوم واغست ما نه چا د قتل نوم واغستو نن ستا ټول ملک زناکار دی ټول ملک وای په ایمان ټول ملک د زنا ډیپو دی نن ستا ټول ملک د لیواتک ډیپو دی په دا میوزک سنټرو کې د شپې څکی دا ټول ظلم ستا د ملک د قانون دی کنه یو میوزک سنټر والا بجوندې پرې نه ده مردارو مې د شپې بلو پرنټ پکې چلای کنه ته غم جاړې د شیا پاغه خر سیلاب یوړې شه چا بلتی نه ته د شیا غم جاړې تا اند نسل دم شو کنجر شو تباہ شو غرق شو دومره لکان ستاسو ټول ورځ د مور خخکک خرڅي او ویډیو گیم له پیسې پیدا کوي کوي کنه کوي د لسم او د یو لسم لکان د مور خخکک خرڅي او بلیټ د پاره پیسې پیدا کوي بیا د لسم او د اتم لکان د مور خخکک خرڅي او د شپې د بلو پرنټ لپاره 240 روپۍ پیدا کوي نن ستا انده نسل تباه شو بیړه یې غرقه شوه نور غرقېږي لګیا ویډیو بلیټ او میوزک سنټر په دې چې قانوني طور پابندي نه لګېدلې ستاسو آینده بال بچ ټول دبان په ویډیو گیم کې خوشحالي گئی ورته زوی له چوسي بچی چېرته دی بابا دلم ورته ودرېږي اوس ذلیله رزیله تم ورته خوشحالېږي چې ستا زوی ویډیو گیم کوي بیا لختې ورسره دي تاسو راته وښه دا خو چاډر وکم چې بلیټ کې کوم لکو ګورئ دی غوږونو ته لختې ونیسئ چې دا غوږونه دومره وپړسي ته وګوره چې ته مانه بیا دننه لاړ شي په کوم ملک کې اوسېږي دیکھو وګورئ مومندو ته یو دغه تللی او دا نداب پیژنې بینډت والا مومندو چې وکته ویلو خدای راستی چې هغه په ښار کې قوالی کوي یا خدا دی هغې چې دا جوړ سرینده ده یا خدا دی ویلې بجاؤ هغه ویلې بھائی میں پہن جاؤں تے توشک لیپ لیاؤ ویلے بجاؤ کا ښار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے هغه بیړی هر کشه دا پسې بلا واوړېده اپارې راځوړن کو لاندې نه شروع شوه ډنډت ټنګ نو هغه مومند ورته وایي چې زبان غزل ورسره ووایه زبان نو هغه پنجې وایي ټکه ټکه ټنیا پنچو د دې وسپینیا ټکه ټکه ټنیا پنچو د دې وسپینیا دا څه په آرامیانو واوړېدم زما کار څه دی او دا دوی راته باندې کوي څه اوس زمونږ کار څه دی او مونږ کوو څه آینده نسل تربیت څنګه پکار دی او ستا د ملک د قانون او د حکومت د لاسه
دا آئنده نسل تربیت کیږي څنګه لګیا دی دا څه ده کنه تاسو بیړه تباه شوه د پلار او د نیکه دا کوچۍ مبارکي و ښځو ورته ویل مبارک کوچۍ ورته ویل چې خیر څه ویل آباد یې مل سړی چې دی به ډېر وي چا ورته وي دا چې دی ډېر مه وایه ویل که مې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدي نه چې دی که مې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدي نه چې دی مال والله کم پرېږدم او غټانو او د پشکال چنډخانو سربو دا مې هغه ورځ په مردان کندې سربو ته ووایي چې زه والله که تاسو پرېږدم چې تاسو نه ما درې ټیمه ممنعي نه وي ممنعي به درنه وباسم چې تا دا زموږ چاټۍ په خېټې پورې تړلې څنګه ده زما خېټه شته نشته لږ غټ خدای دې لپاره پیدا کړی چې خدای ته دا پته وه چې دا به داسې چغې وایي چې بیړي به غر کېږي که تاسو مانده راشي که نه دا زما عمره چغه یو مانده ووهئ چې درې ټیزه اچول ورسره نو دا لږ غټ په دې پیدا کړی یم چې دې چغو لفټي تاسو خیال راغی نن سینټ کې شریعت بل جوړ 50 مفتی غل نه د لاس غوڅ شي که نه په اسمبلی کې 250 ممبران 15 پکې ملیان ملا به اوازو کې 15 به راپاسي چې جی لاس کې غوڅ 215 به راپاسي چې نه دی غوڅ دا یو شی نه دی غوڅ یو کال به دا باسي ادشي ندشي اسمبلی غیر معینه مدت کے لیے ملتوی شپږ میاشتې پس به بیا پې باسي کال به په دې تېر شي 2/3 اکثریت خلاصه کوي چې بیړي به د شیخ غرقه شي مسترد به شي چې به اسمبلی نه مني نو زه څه وکړم بل شیخ به پیش شي چې زناکار دې سنګسار شي که نه ملیان به یو دي شي دي 215 به راپاسي چې نه یاره په دې کې څه دي څه چل شوی چې سنګساروي غریب سکن ټو سکن there is no sin کالجیانو پکې شته سکن ټو سکن there is no sin خیر دی که نه سور شو یو سړی کور ته راغی ښځې سره سړی پروت ویل دا ولې هغې دا دې د تره زوی دی ویل ښه خیر دی خپل سړی دی ته پوه شي زناکار دې سنګسار شي نه یاره دا ولې څه وشي خیر دی موږ له خو چل هم راځي که نه دا اسقاط دایره هم لیدلې ده امره چې کېدي لیدلې ده موږ هم کوو ښار کې دغه وګورئ د فرض و له واجب و له سنت و له مستحب و له منظوراتو بلکې جميع حقوق د باري تعالی چې لازم شوي تنظیمه زهد دی حاضر متوفا د حین تر بلوغه د وخته تر مرګه پورې خایږي د شانه د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځلي فوت شي دا کلام الله سره د جميع مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله دی په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخلی خو چې ما له راوبخلو زه کپ چې پاڅېدمه ویل ولې ما خو تا ما ته وبخل بس خبر خلاص شو ویل کېنه بړه دا هیله ده مال والله کې کېنم بس الان دې غوټه او قرآن منډې مې چې ما مخکې منډې کوي یا پسې را منډې دې خوا وګوره ضمن المؤمنین خیره د شانه خایږي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر به ادا کړي نو ته به دلیل دا چې ضمن المؤمنین خیره که نه د مسلمان به د خیر ګمان کوي ته هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې د موره پیدا یو تر مرګه پورې تا لیدلی نه وي ما په خبره پوهېږي مجتهد صاحب دا دومره غټ پټکی د ګډوړی دی په سر د سپین د ململ کېنولی دی ګډوړی دی په سر کېنولی دی هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې تا لیدلی نه وي چې یو سړی د موره پیدا دی زما په مخ کې قبر ته راغی او د ښځن طلاق بچی دی نه لمونځ کړی نه اودس کړی قرآن ته یې کنځل کړي
ملا ته د خنزیر نه بد لګېدو او هغه راته په کټ کې پروت دی او زه لاندې په قرآن باندې وایم چې ښایي د شانه د مسلمانه سره چې اکثر پیدا کړي دا هیله ده که دا دوکه ده؟ دا هیله ده؟ هیله خو به هغه چاله کوي چې هلکه یو سړی پروت دی هلکه مسلمان دی جنازه کوي کېدی شي که نه یو سړی ما ته معلوم دی یو غټ سنډه نواب مړو په پېښور کې په قبر زه ولاړم اواز داسې چې ټول ووایي چې دا ښه سړی دی زه ترې راپاڅېدم مال په ارام کښېنئ د ده نه لوی ارامي بل ونه اوس چې مونږ پرې واپس شو دا به په څلور بولي په قبر دا ښه سړی خر ته به زه ښه سړی دی نو زما عزیزانو ټول چکر د خېټې دی جګړه د خېټې ده قرآن او حدیث کې هیڅ اختلاف نشته دی خو وګورئ مړی سنت طریقه هغه ده خیر القرون وای دا طالبان قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم مړی چې د پیغمبر په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی بیا د ابوبکر عمر عثمان علي په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی دا سنت طریقه ده د دې نه پاخوا نور څه چې دي دا ګوره طریقه سنت ده ټیک شو نن په دې سبیل دلته مې ګوره ښځه به دې کیني هلک میندې خویندې راغلي ښه خورم څه به غواړي اته سره نکریزي دوه دړی د خور تیل او دومره ده او راوړی به څنګه په ډولکو په تماشو جوړه نه د کیم خواب ولې دا زما لور صخره ده ښځه دې ورمخکې کړي تاله راشي شیخ سنت صاحب څه به غواړي یاره جي شیخ صاحب شیخ دا شیخان راول مردارو نو تاسو پرېږدم شیخ صاحب یاره یو درې منه وریځې او یو دوه ټیمه غوړي او داسې ورسره بس نور زه خدای دپاره مې در کړې ده ستا خدای کور وان کړه ستا خدای بیړي غر کړه که خدای دپاره مې ور کړې ده چې درې منه وریځې او دوه ټیمه غوړي پې غواړي دا ستاسو زامن دی خو وګورئ بجلیګر ملا دوه لوڼه واده کړي دوه لوڼه دا به م واورئ ستاسو دې طرف ما ته یو خط راغلی و چې بجلیګر ملا چې دی په کور کې ټلویزیون دی او لوڼه چې دي په کالج کې سبق وایي او پلانې کوي ډنګړې کوي که نه راشئ وګورئ که بجلیګر ملا د بټونه والا تر ضیاءالله پورې د وزیر په دفتر کې لیدلی ګیره تې کله کوي ٹھیک شو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د پاکستان حکومت دا ثابته کړه چې بجلیګر ملا هم دومره څه ورکړي دي ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا لور په پهلي جومات کې هم چېرته په ټوپو کې داخله شوي نو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا په کور کې هم تلویزیون ولیدو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي خلاصه شوه نو ځان نه ګیرې کله کوي په خره سواره تاسو خیال راغی عرض مې دا چې هغه ورځ رانه چا ووې ویره ته دومره بد وې د حکومت پسې تا نیسي ولې نه مال زه بد نه یم خدایم بې خو باسه نصیحت ورته کړو او بل دا حکومت ډېر هوښیار قیوم خان چیف منسټر د صوبه سرحد زه یې ونیوم یو کال یې د شب قدر قلعه کې قید کړی وم جنازه مې وکړه ایوب خان نیولی وم تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی پلارو یې لیکلي تیرے جانے کے بعد تیری یاد ایوب خان هغه سړی و چې عایدي قوانین یې جوړ کړي وو مولیان ورسره ونښته او دا یې پکې لیکلي وو چې ښځه به پاسي مېړه ته به وایي چې یو دوه درې طلاق دې کړي دا قانون ایوب خان جوړ کړی مال خوند یې لا دا دی چې مونږ سپین ږیرو ته دا ښځې راپاسي چې زه ته بوډا شو کور دوران ښه طلاقي مې کړې دا ټول زاړه یې والله کې یو هم پرېښی دی ټول یې طلاقولی دا علي قوانین صدر ایوب جوړ کړي الله دې غلام غوث هزاروي او مفتی محمود خدای دې ولا بهتر جنت ورکړي ورسره ونښته علما ورسره ونښته علي قوانین یې ولا تسنت ستا په ملک نن چې د قادیانیت نوم څوکلي خلکو له الټي ورځي دا د مولانا یوسف بنوري مولانا غلام غوث هزاروي عطا الله شاه بخاري شاه انور شاه کشمیري مفتی محمود برکت دی زما په خبره پوهېږئ دا د هغوی برکت دی چې نن قادیانیت نوم څوک الټي والا ورځي نو قیوم خان نیولی وم یو کال یې قید
ایوب خان بیا ونیوم د پېښور جیل کې اچولی یم خدای مړ کو جنازه مې وکړه صدر یحیی نیولی یم په مارشالله کې چې پیش کړم 4,000 روپۍ جرم کړم په جیل کې اچولی یم لاړو مردار شو جنازه مې وکړه ورپسې بوټو خان ونیومه د پېښور په جیل کې هم بیا هریپور جیل ته واستولم ګورنر راپسې ټلیفون وکړ چې ته راوځه مال والله کې دروځه ویل ولې مال په دې جیل کې دا قیدیان الواګانې پخې او مال یې راوړي مزې کوم بانګونه وایم منځونه کوم وروره زمونږ نور څه کار دی بار نه جیل ښه دی په آرام پکې ناست یم بار خو م څوک پرېږدي نه خو کله چېرته چغې وه او کله چېرته بوټو خان 3 میاشتې د هریپور په جیل کې ومه چې ټولې را پرېښو ورسره زه م رالمه مال چې ټولې دې وپرېښي والله که یوازې لاړ غوږ کې دی ضیاءالله هوښیار دی چې دا بجلیګر ملا سپېره غوندې دی چې چا نیولې هغه مړ کېږي راشه ډومي صاحب مسلم لیگ کو تاسو له شرم نه درځي د دې ملک ابتدا حکمران مسلم لیگ او اوس بیا د مسلم لیگ په لاس کې راغلی دی تاسو له شرم نه درځي چې تاسو به چغې والې کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نجری پاکستان نجری پاکستان پتہ ہوئی نجری پاکستان کو لا الہ الا اللہ کہنا تاسو له شرم نه درځي کہ تاسو بیا په عمل کې نن د اسلام نوم لګي بیا یو خبره دی کې تاسو څه کمقل خلک یې په ډبې نه یې او چې چا در باندې خټ کېدلې وریجې وخوړې ټرک ته مخې جئ او صاحب الله 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 واده د چا کېږي ښځه به بېګاله د چا کور ته ځي صاحب مزې به څوک علي او دا د ګډې زوی ته وګوره الله 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 خدای دې کور روان که چې وړاندې شي خو په ارام کښېنه که نه چېرته یو سړي ما ته ارامي غوندې و ښار کې ما ته وایي چې ته جرګان ګډا نه یې ته دومره غټ ولې مال خدای ته پته وه خدای ته پته وه چې دا بجلیګر ملا به په ګنټو ګنټو چغې وایي نو خدای دې خوار که چې ستا غوندې مانده وی او داسې چغې مې والی نو په ټکي به مې ساوتې وه والله که مې نه چرګان خوړلي نه مې ګډان که چېرته کال نیم پس په قربانو کې پیښ وي د هغه نه نشم ویلی غټه غوښه او ټیپر او ګازر یم خوراک دی اوس بله خبره ده چې افریدین غوړ شوي دي خاندي په موله ملا مړه ملا 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 ته مغنۍ چې په مولای به د خرم په کونه کې وال هغې نه به دې چکم ملا مړه ملا نه تکئ ملا تکئ دا دا چرسو دا پیمو دا هیروین په پیسو باندې غوړ شوی خوار چې تکئ زمان وقت راشي زه به تا زوړم تا نه به زه سرمنو باسم سر لاندې او پې پاس به دې زوړم مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راغلي یئ چېرته خامخا راشئ خامخا راشئ مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راشئ یا سهار ټایم کې کوچی بازار ته راشئ پتخانې کوچی بازار ته هر قسم غوا او میخه پکې شته هر قسم امبرسری میخه شته ترکی میخه شته پنجابی غوا شته او اټکی خرم پکې شته خره پکې هغه ده چې زړی او ایرانی چادرې په سر یې هم سنبی سنبی کېږي د زنګ جینه یم او شرمېدلي قامه تاسو خو هغه قوم وئ چې ستاسو ښځو ته به چا کاږه وکته نو سر به م وله د ګولۍ نشانه کولو نه وایي داسې نن هغه قوم نه د پیسو د برکته څه جوړ شي والله که نن ته دلته د جوارۍ پړکی د وي سی آر سینما چلی د ټي وي سینما چلی شراب خرڅی په خدای قسم چې د پیسو د پاره
وخت راغی په دې جمرود کې به وګورې بلخانې به جوړي او ښځې به پکې چلی. پښتو چرته ده وجارې به څوک امیر المومنین خو ډېر لوی سړی تحصیلدار صاحب ته به داسې و چې تحصیلدار صاحب لږ دی راشه وبه وایي هلته خو چې بار لوی تیسمار خان یې چې هلته لاړ شي صاحب سلام علیکم قربان دې شم ته دې مور پلار یې قربان دې شم ته دې مور پلار که زمونږ مور شي خو ټیک ده خو پلار خو زمونږ نه دی وروره قربان دې شم دا قربان دې شم دې ولې ووایي او ته دې مور پلار دې ولې ووایي و یا به دړی چینی یا به دوه سیارې هغه ما اخلي په خپلو پیسو خو چک به دی ادا کوي داسې ده که نه ده وبه وایه داسې چې زه لا راشه وبه وایه او که دې ووایې نو خدای دې امان درکړي او ځکه چې اپریدي د چاکونه او د حوالات نه ډېر یېرېږي هسې توپ یې خلاصوي خو چې چاکو ورته داسې وکړه او یا چې ورته د حوالات ووایي نه ټول 16-15 مني ننواتې مونږ په پېښور کې زمونږ کلیوال چې چېرته ونیسي که نه نو زه ورپسې څنګه چل دی چې خدای دې پواره چې څه یې مانا خو زرکه زړه مې وځي زړه مې وځي تاسو ما پېژندلي تیارې در باندې عظیم را روانې دي زما دې په خدای قسم وي کدا د دې طرف تیاره در باندې رالا زه خو ملنګ یم زیات نه زیات مړ بشما زه خو غریب ما زیات نه زیات مړ بشما غم را سره ستاسو د جایګیرونو ستاسو د بنگلو ستاسو د 11 لاکھ روپو فرنیچرو دے پزان نجاڑما پزان نجاڑم نخپل کٹو بستر جاڑما کجاڑم ستادا نازک خزا جاڑم چې دا تمرا پناز دې ساتلې دا غریب بچرته منډې وهي زه خپلې لوړه نه جاړما زما لوړه غریبه سره عادت دي لوږې سره عادت دي کچه کور کې اوسېدو سره عادت دي زه ستاسو د انګلینډ او د امریکې MRCP لوڼه جاړما زما عزیزانو عرض مې دا و چې ځان نه جاړم زه ستاسو بنګلې جاړما ستاسو هغه غسل خانې جاړما چې کومه یو غسل خانه په 1 لاکھ روپۍ جوړه ده د غلو زیم جاړم د غلو زیم جاړم چې داسې پاک ځای به بیا چرته ای چې ته به پکې غل کې هغه دې جاړما او بدبخته زه خو دا ملک جاړما زه خو د ملک بقا غواړما زه د ملک سالمیت غواړما چې ملک و زبا پکې همدغه ملنګ او درویش د زمانې ما تب همدغه سرمایدار غټایټ زامنم صاحبان خزم ترکای اسپې مزید هم تاسو کوئ ما د پاره مزید نشته دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روڈ سرای فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي
او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې. ښځې او لوڼی بربنډې ګرځي دا چوبرې وینې خو یې که نه دا ایرړی ګډې چې په دې سړکونو اوړي او راوړي ایرړی ګډې دي ګډې د دې خاوندان وایي شریفان مونږ شریفو خلق په جشن خیبر کې ښځې چېړلې وې نو یو افسر ما ته وایي چې جي دا څه شرافت دی چې ښځې جشن خیبر ته تللې او د هلکانو وچېړلې. ما ورته ویل وروره خبره دا ده چې کوم سړی چې خپلې خرې ته د خلق سړی وانه چي او وی نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پرېږدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شي نو ته به خرونه ګرمې که د خرې ته به ای شرمېدله